کته دا غواړي چې تا الله په شپه کې مو ساتي، د ورځې دې مو ساتي، په مسافرۍ کې دې مو ساتي، په خپل کور کې دې مو ساتي، په دنیا کې دې مو ساتي، په آخرت کې دې مو ساتي. نو د الله د دین ساتنه وکړي، د الله حفاظت وکړه. ترجمه خو لفظي دا ده، احفظ الله. نو الله خو دې ته ضرورت نه لري چې مخلوق د هغه حفاظت وکړي. دا خبره خو واضح ده. الله موږ ته څه ضرورت لري، بلکې موږ محتاج یو چې الله زموږ ساتنه وکړي. کوم رب چې دا اسمانونه ودرولي دي بېستنو، کوم رب چې دا ځمکه راټینګه کړې ده، دا غرونه او دا ناشنا دنیا، هغه رب مخلوق ته ضرورت لري چې هغه مخلوق حفاظت وکړي او ساتنه وکړي. معنی بیا د دې څه ده چې احفظ اوامره، حدوده، دینه، د الله د دین ساتنه کوه، الله د حدودو د پولو ساتنه کوه. اوس د حدودو او د پولو د دین څنګه ساتنه کیږي؟ دا یو سوال دی. جواب: الله چېرته څه ویلي دي چې دا وکړه هغه کوه، او د څه نه چې منع کړی د هغې نه منع کېږه. تا ته شریعت ویلي چې دا سره کرښه د دې نه به نه وړې، د دې نه به نه وړې. تا ته شریعت ویلي دي چې دا کار دومره اندازې کې کولی شي، دومره اندازې کې به کې. دې ته وایي د الله د دین ساتنه کول. اوس دا زه په ځان ښه پوهیم او تاسو په ځان ښه پوهئ چې څومره موږ د الله د دین ساتنه کوو، څومره موږ د قرآن او د حدیث په احکاماتو باندې عمل کوو. یحفظک، الله به ستا حفاظت کوي. اوس موږ کې هر سړی دا غواړي چې الله زموږ ساتنه وکړي، که نه؟ هر سړی، بلکې موږ چې لاس اوچت کړو موږ دا وایو چې یا الله زما حفاظت وکړه، یا الله زما د بچو حفاظت وکړه، زما د کور، زما د مال. دا لویه غټه دعا ده مشهوره چې خلک یې غواړي. تا چېرته دې ته سوچ کړی دی چې ته د الله د دین څنګه ساتنه کوې؟ لنډه مسله ده. ته د الله د دین ساتنه وکړه، الله ستا ساتنه کوي. قرآن کې الله دا خبره کړې ده چې زه د مؤمنانو مرسته کوم. الله ان تنصروا الله ینصرکم، که تاسو د الله مرسته وکړئ الله به ستاسو کوي. یعنې که تاسو د الله د دین مرسته وکړئ. موږ کې مشکل دا دی، موږ د الله د دین مرسته نه کوو، ساتنه نه کوو، خو د الله نه دا غواړو چې الله به زموږ ساتنه کوي. که ته دا غواړې چې تا الله په شپه کې مو ساتي، د ورځې دې مو ساتي، په مسافرۍ کې دې مو ساتي، په خپل کور کې دې مو ساتي، په دنیا کې دې مو ساتي، په آخرت کې دې مو ساتي، نو د الله د دین ساتنه وکړې، د الله د دین قدر وکړې، د الله د دین تعظیم وکړې. قرآن او حدیث کې چې څه دي دا به منې، په دې به عمل کې، رب العالمین ستا حفاظت